نظم دی د قبر شپه چې یو ورځ دې په دې غټ وجود کې ساه نه وي، هسې سوچ وکړه چې په شونډو دې خندا نه وي. په آخري نظر چې خپلو او پردو ته ګورې، څه به احساس کې چې وړو وړو بچو ته ګورې. چې جنازې نه پس دې وړي د هدیرې په طرف، ښه به پوهېږي چې ما وړي د مقبرې په طرف. په ښکلي مخ به دې راخور شي سپین کفن لاليه، دا خواږه خواږه یاران دي کې دفن لاليه. چې شي روان درنه واپس خپله او پردي لاليه، چې څه سوچونه به دې زړه کې ځي راځي لاليه. چې شي روان درنه واپس خپله او پردي لاليه، چې څه سوچونه به دې زړه کې ځي راځي لاليه. په یو ورکوټي څلورګوټي کې دې شپه راشي، چې در لخواله په هر رنګ کې پرښته راشي. خو دا کوټه به په تا ورو ورو راتنګېږي یاره، د تن هډوکې به د یو بل ته جوختېږي یاره. نه به د سترګو وړاندې دا نږدې خپلوان وي یاره، نه به د خوا کې دا خواږه خواږه یاران وي یاره. په خوا و شا به د خوره وي خاموشي لاليه، نه به د خوا کې دا سیلۍ ځي او راځي لاليه. په وچه خاوره به نرۍ سپینه کپړه کې پروت وي، د ویرې ډک به غلې غلې په تیاره کې پروت وي. په وچه خاوره به نرۍ سپینه کپړه کې پروت وي، د ویرې ډک به غلې غلې په تیاره کې پروت وي. په کار به نه راځي شهرت او دبدبه لاليه، چې سوال جواب درنه شروع کې پرښته لاليه. تا په دنیا کې وایه چاته سر ټیټي کړې ده، د چا په شان دې په دنیا کې زندګي کړې ده. که چېرته دغه سوال جواب کې شي ناکام لاليه، هسې سوچ وکړه ستا به څنګه وي انجام لاليه. د یانه غلی شه دا خلک په دې څه پوهېږي، دنیا کې ورک خلک په دې خبرو نه پوهېږي. دنیا کې ورک خلک په دې خبرو نه پوهېږي.